چې موږ سره د مدرسې دپاره کومک کړی تشنابونه هم راته جوړ کړه او ټینکۍ هم راته واخیسته چا چې موږ سره کومک کړی الله دې ښه د ودان لري خیرونه مو د خدای ځینې غوښتلي ستا لپاره خیرونه مو د خدای ځینې غوښتلي ستا لپاره وطنه په سلګو مو دی ژړلې ستا لپاره وطنه په سلګو مو دی ژړلې ستا لپاره په نیمو نیمو شپو مو قیام کړی دی خپل رب ته په نیمو نیمو شپو مو قیام کړی دی خپل رب ته د سترګو نه مو اوښکې څڅولې ستا لپاره د سترګو نه مو اوښکې څڅولې ستا لپاره خیرونه مو د خدای ځینې غوښتلي ستا لپاره خیرونه مو د خدای ځینې غوښتلي ستا لپاره وطنه په سلګو مو دی ژړلې ستا لپاره وطنه په سلګو مو دی ژړلې ستا لپاره چا مال درځي نزار کړو او چا سر درنه قربان کړو چا مال درځي نزار کړو او چا سر درنه قربان کړو ظلمو ټیکا کرے مو وشندلې ستا لپاره ظلمو ټیکا کرے مو وشندلې ستا لپاره خیرونه مو د خدای ځینې غوښتلي ستا لپاره خیرونه مو د خدای ځینې غوښتلي ستا لپاره وطنه په سلګو مو دی ژړلې ستا لپاره وطنه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې څو ورځې مخکې مونږ یو مشکل وړاندې کړی خپل وطنوالو وعیزانو ته هغه د تشنابونو او د اوبو د ذخیرې مشکل و. واقعا چې زموږ د مدرسه کې تشنابونه بیخي نه وو او د اوبو ذخیرې د پارتي شی نه و. نو کوم ورور چې دغه مرسته کړي که هغه عرضي کې با احساس ورور دی الله د دنیا او آخرت ښایسته کا. واقعي چې مشکلات مدرسه کې ډېر زیات دي اوس جمع را رسېدلی دی او دغه داروی نشتون چې موږ داروی ته ډېر زیات حاجت دی. تاسو دغه ماشومان ګورئ چې په شګو کې ناست دي یخني ده او یخه برنډه کې ناست دي او فرش او درۍ ورته نشته. نو موږ په ټولو وطنوالو باندې غږ دی چې دغه کومکونه او مرستې کا خو چې خاص مدرسې سره وکړه دې کې ډېر اجر دی. الله دې اجر عظیم ورته ورکړه. دغه مخکې مرسته هم چا کړي او نورو مرستو هم کومک ورنه غواړو چې موږ سره مرستې وکړه. او د شینواري خیریه بنسټ نه موږ ډېره مننه کوو چې په هر وخت کې د ټول ولس او د دې مدرسې ستونزې موږ سره شریکې کړي دي او موږ سره په خپله همکارۍ کې دوی موږ سره مرسته او مدد کړی دی. الله د دوی ته هم خیر کثیر ورکړه. الله دې په عمر کې خیر او برکت واچوي او هر څوک چې د مدارس سره او د غریبانو سره مرستې کا الله د دوی ته دنیا او په آخرت باندې اجرونه ورته ورکړه. زموږ د مدرسې سره مرسته کړي الله دې کامیاب لري او الله دې دا په هغې دنیا کې په کار باندې راوړي. چې موږ سره د مدرسې دپاره کومک کړی تشنابونه هم راته جوړ کړه او ټینکۍ هم راته واخیسته چا چې موږ سره کومک کړی الله دې ښه د ودان لري. د مدرسې سره مرسته کړي موږ ته تشنابونه جوړ کړي اوبه ټینکۍ راته اخیستې الله دې کامیاب او بریالي لري. هېوادوالو زموږ د وړو کاریانو د هغې وړو بچیانو دعاګانې مو واورېدې چې هغه با احساسه ورته یې وکړې کوم چا چې د دغې تشنابو لپاره
مونږ سره نوم نه ښودو په شرط باندې د خارج ملک نه کومک کړی هغه 2 تشنابونه هم پال شو ورسره د اوبو ذخیره نه وه هغه هم راوړه د هغې روغ په مرسته او په مدد باندې الله دې خوشحاله او کامیابه لري هېوادوالو دا غټه ستونزه وه چې دلته کاري صاحبانو د اودسونو ځای نه و همداسې یعنې د ضرورت ځای نه و دا دې تاسو ولیده چې د بااحساسه وو په مرسته باندې تشنابونه جوړ او بس انشاءالله سبا ته به مونږ کاري صاحبانو ته دا حواله کوو جوړ دی او دروازې مو ورته راوړي هغه به مو ورته ولګوو هېوادوالو راځئ دا د دغې مدرسه کې یعنې دلته زموږ بچیانو ته د الله د دین زده کړې کېږي دلته د قرآن حافظان فارغېږي دلته بچیانو ته زموږ په ناظرت سره درسونه ویل کېږي دا د ډېر یو غریب او فقیر مدرسه ده دې کې زیات زموږ یتیمان بچیان دلته درسونه وایي شاګردانو تعداد بیخي زیات دی که تاسو یې وینئ دننه په کوټو کې ځای نشته ورسره دې سوري ته ژمي په میاشت کې هېوادوالو ماشومان زموږ سوري ته په برنډه کې ناست دي کوم بچیان چې زیات دي په دې خاورو باندې باور وکړئ د خپلو بچیانو په څېرې یعنې ورسره مرسته وکړئ او ویې ګورئ په شګو او په تیږو باندې ناست دي او د الله د دین زده کړې کوي راځئ په دې کې موږ سره د خپل مال نه لږ لږ کومک وکړئ ضرورت کاري صاحب موږ ته ویلي چې د یو برنډې دی که د چا د برنډې وس نه وي دومره وس خو به یې چې دې بچیان ته سترنجۍ واخلي او دغه بچیان زمونږ د خاورو په ځای باندې په سترنجۍ باندې کښېني او د الله د دین زده کړې وکړي هېوادوالو انشاءالله چې بدلی به الله جل جلاله درکوي او کوم ورور چې تېره مرسته کړې وه الله نه ورته کامیابي او خوشحالي غواړو نیک صالحه بچیان ورته د الله نه غواړو هېوادوالو شینوارو هسکې مینې ولسي خیریه بنسټ تل هغه مشکلات د ولس تاسو ته په ګوته کوي چې هغه زموږ کونډې خویندې یتیمان بچیان جوماتونه او مدرسې وي په دې کې کومک وکړئ انشاءالله چې ستاسو امانتونه به موږ نیغ په نیغه هغه ځایونو ته رسوو چې هغه زموږ کونډې خویندې او زموږ مدرسې او جوماتونه وي نور مو وخت نه نیسم په لوی الله مو سپارم ستا د لارې رهنما یم خو ته نه یم پېژندلی زه کلام د پاک الله یم خو ته نه یم پېژندلی ستا د لارې رهنما یم خو ته نه یم پېژندلی زه کلام د پاک الله یم خو ته نه یم پېژندلی چا چې ته یې پیدا کړی څوک چې ستا د ژوند مالک دی چا چې ته یې پیدا کړی څوک چې ستا د ژوند مالک دی را لګلی هغه چا یم خو ته نه یم پېژندلی زه کلام د